بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو دوستانو، السلام علیکم. په دې هیله چې روغ جوړ اوسئ. موږ تاسې د مایکروسافټ ورډ پروګرام پریکټیکل درسونو کې قرار لرو. نن چې دی په پلان باندې کار کوو چې پلان څه رقم ډیزاین او څه رقم یې جوړ کړو. ګورئ، هر وزارت ځان ته ځانګړی پلان لري د هر کال دپاره، او بیا د وزارت د پلان مطابق هر ریاست ځان ته پلان جوړوي، او د ریاست د پلان مطابق به هر مدیریت او بیا امریت ځان ته پلان جوړوي. لکه اساس یې چې دی د وزارت پلان وي. خو دغه پلانونه څه ډول فارمټ لري او څه ډول دا پلان موږ تاسې جوړولی شو. د مدیریت د اصولو څخه یو اصل هم دا دی چې تاسې به په ابتدا کې ځان ته پلان جوړوي او د پلان مطابق به مخې ته ځئ. نو د پلان د جوړولو دپاره بری شو لیوډ ته، او د هغې څخه وروسته بری شو ورته دغه پیج چې دی پورټریټ لینډسکیپ به ورته انتخاب کړو. صحیح شو چې کله دغه پیج هم ورته لینډسکیپ انتخاب که، له دې څخه وروسته بری شو انزرټ ته، او په انزرټ کې به بیا رای شو پکچر ته، او دس پی سی به ورته انتخاب کړو، دس ډیوایس، او بیا به ډیسکټاپ ته رای شو. د ډیسکټاپ څخه وروسته هماغه د مربوطه وزارت لوګو به واخلو، او د دې څخه وروسته به رای شو دا لوګو به موږ سنټر ته راوړو، لږ به یې کوچنی هم کړو. نو بېرته به یې سنټر ته راوړو، او بیا به رای شو رب ټکسټ ته، او له دې څخه به فکس پوزیشن ورته انتخاب کړو. دلته به رای شو فکس پوزیشن آن پیج به ورته انتخاب کو، او دا به لږ پورته کو. فرض که دا د مربوطه وزارت لوګو شوه. ښه، له دې څخه وروسته موږ څه کار کوو؟ له دې څخه وروسته راځو موږ دلته لیکو چې دلته ورته لیکو دا به آلټ شفت سره لیکل پښتو کو، بیا به ورته ولیکو د 1404 هجري شمسي کال لپاره د پوهنې وزارت کاري پلان. کنټرول ای به کو، کنټرول ای نه یوازې به همداسې لیک کو، که کنټرول ای کو ټول سلیکټ کېږي. دا هم چې سلیکټ کړه، له دې څخه وروسته رای به شو دا به سنټر ته کو، او بیا به یې بولډ کو. ګورئ، دا زموږ سره د 1404 هجري شمسي کال لپاره د پوهنې وزارت کاري پلان شو. اوس به رای شو دلته انزرټ ته، او په انزرټ کې به ورته ټیبل ډرا کو. نو شماره راځي، پلان راځي، اجرا کوونکی راځي، د اجرا موده راځي، او مصارف راځي. صحیح ده؟ فرض که زه به دغه ټیبل مې ډرا که، او له دې څخه وروسته دلته به ورته شماره ولیکو، دلته به ورته پلان ولیکو، دلته به ورته اجرا کوونکی ولیکو، یا اجرا کوونکی مرجع لیکي، یا یوازې اجرا کوونکی مرجع به ورته ولیکو. هیڅ مرجع نه لیکو، یوازې اجرا کوونکی لیکو. د اجرا نیټه، او همدا ډول کنټرول کوونکی یا کنټرول کوونکی، او اخره کې به یو ملاحظات هم ورته ولیکو که څه ضرورت شي چې به دلته ولیکل شي. له دې څخه وروسته دا به ټول سلیکټ کړم، او رای به شم لیوډ ته، او دا به دلته سنټر ته کړم. صحیح ده؟ او شماره دی، شمارې دپاره به دا ځای لږ کوچنی کړم، او همدا ډول ملاحظات دپاره به هم دا لږ دا ځای به ورته لږ کوچنی کړو. همدا ډول اجرا کنټرولونکی، یعنې پلان ته به لږ ځای زیات پرېږدو، ځکه پلان خو لږ تفصیل زیات لري. دومره به ورته اندازه وټاکو، همدا ډول دې ته به هم دومره اندازه وټاکو، او بیا به رای شو دا پلان شفت هایفن سره به دا پلان لږ لوی کړو. له دې څخه وروسته اول، دوم او دریم شماره به ورته ورکړو. هر وزارت چې کار کوي د یو پلان په اساس کار کوي. هر ریاست چې کار کوي د وزارت د پلان څخه
پیروي کوي او وزارت چې څه شی په پلان کې فرعي پلان ځان ته هغه جوړوي هماغه مربوطه ریاست او بیا مدیریتونه او بیا عملیاتونه لکه مین پلان چې دی یا اصل چې دی هغه د وزارت وي نور د وزارت څخه لاندې طبقه خلک چې دي ټول د وزارت د پلان مطابق ځان ته پلانونه جوړوي. فرض که زه راځم او اوس دلته جسټیفای ورته انتخابوم او له دې څخه وروسته ډایرکشن رایټ ټو لیف ورته انتخابوم. اوس دلته لیکم فرض که دا د وزارت پلان ده په پلان کې ده چې په پلان کې ده چې په کال 1404 کې فرض که دا یو پلان شو په پلان کې دا چې په کال 1404 هجري شمسي کې په ټول هیواد کې په تعداد 250 نوي ښوونځي ورغول شي. دا د وزارت یو پلان دی. اجرا کوونکی څوک دی؟ دا پلان به څوک اجرا کوي؟ نو د اجرا کوونکی خپله مربوطه وزارت راځي. لکه پوهنې وزارت د ولایاتو د پوهنې ریاستونو سره په هماهنګۍ به دا پلان تطبیقوي. نو اجرا کوونکی دا شو. د اجرا موده دا به په کوم وخت کې دا اجرا کیږي دا به ورته منځته انتخاب کو. د اجرا نیټه ټول کال به ورته ولیکو یا د اجرا نیټه به ورته داسې ولیکو په هر ربع کې لکه په هر ربع کې فرض که لیکو چې 55 ښوونځي باید ورغول شي. د اجرا نیټه دا دی په هره ربع کې ربع چې د 3 میاشتو ته وایي لکه همار سور جوزا یو ربع د هر 3 میاشتې یو ربع کې راځي. یعنی هر ربع کې باید 55 مکاتب جوړ شي. کنټرولونکي به د دې څوک لکه هر وزارت ځان ته مربوطه یو ډپارټمنټ لري چې هغوی مانیټورینګ ترسره کوي یا د کنټرولینګ ترسره کوي. نو ورته به ولیکو د پوهنې وزارت د بررسۍ نه د پوهنې وزارت د کنټرول ټیم او ملاحظات کې هیڅ شی نه لیکو. او وروسته دا ټول سلیکټ کوو چې کله هم سلیکټ کړو راځو دا منځ ته راوړو. لکه دا موږ سره یو پلان شو. همدا ډول دوم پلان چې دی دوم پلان به هم ورته ولیکو چې فرض که دوم پلان به ورته ولیکو چې په پلان کې ده چې په کال 1404 کې د هیواد په کچه په تعداد د 120 ابتدائیه ښوونځي لیسې ته ارتقا ورکړل شي. لکه دا دوم پلان شو. اجرا کوونکی د دې څوک دی؟ اجرا کوونکی د دې هغه د پوهنې وزارت ده او مربوطه ریاستونه دي. او دا چې دی په هر ربع کې فرض مثال د ټول کار په جریان کې به ورته ولیکو د 1404 لمریز کال یا کال په جریان د کال تر پایه پورې او کنټرولونکی به ورته همدا ټیم ولیکو. کنټرول سی به کم او دلته به کنټرول وی کم. لکه دا به هم ټول ورته انتخاب کو او بیا به راشم الاینمنټ کې منځ ته به کم سنټر ته به کم. ګورې دا په دې شکل باندې موږ او تاسې پلان جوړولی شو. کلیک به وکړو ډیلیټ به کړو دا او لاندې به ورته ولیکو په پورته توګه پلان ترتیب د منظورۍ په موخه وړاندې شو او بیا به ولیکو په درنښت
درنښت د پوهنې وزارت او دلته یا د پوهنې وزیر یا د پوهنې وزارت. ګوري په دې شکل موږ او تاسې یو پلان ځان ته جوړ کړ. دا به ورته لږ لوی کړو، دا وړوکی دی دا. صحیح شو؟ دا به ورته لږ لوی کړو او دلته پوهنې وزیر امضا کړي او دا زموږ پلان شو. لکه هدف زما څخه دا د دې څخه زما هدف دا ده چې تاسې څه ډول کولی شئ چې یو پلان ځان ته جوړ کړئ یا پلان فارمټ ډیزاین کړئ. معمولا په پلان کې دغه خبرې شامل وي چې شماره وي، پلان وي چې څه پلان د اجرا کوونکی څوک دی، د اجرا نیټه څوک دی او کنټرول کوونکی څوک ده. او یوه خبره بل چې ما نه پاتې شو، دغه څومره پیسې چې مصرفیږي هغه دپاره هم ځینې ځایونو کې یو کالم موجود وي چې فرض که دغه پلان دی چې موږ دومره مکتبونه په ټول افغانستان کې رغوو نو د دې مصارف څومره راځي. نو دلته یو بل کالم هم باید اضافه شي، هغه مصارف به هم ولیکل شي. ځینې وزارتونو کې لیکل کېږي او ځینو کې نه لیکل کېږي. بیا د مالیې وزارت لخوا دغه پیسې چې دی پوهنې وزارت ته ورکول کېږي او اکاونټ یې او هماغې څخه دغه پلان به تطبیقېږي. نو زه به راشم دا لږ به تاسو ته پریویو کوم. ګورې دا موږ سره د پلان هماغه فارمټ یا د پلان هماغه بڼه ده. نو په دې شکل موږ او تاسې کولی شو چې د مایکروسافټ ورډ کې پریکټیکل ځان ته یو پلان ترتیب کړو او جوړ کړو.